په دې آخر کې به یاجوج او ماجوج ښکاره شي. یاجوج او ماجوج د دې ترکو شاته علاقو کې دي. دا پخوا هم ښکاره شي او قرآن شریف کې دوو سپارو کې بیان دی. سورې انبیا کې حتی اذا فتحت یاجوج او ماجوج کله چې کلو کړي شي یاجوج قبیله سرکش ډېر شریران دي او ډېر زیات دي او ماجوج قبیله کاکا او میکاکا ورته وایي یاجوج او ماجوج زیزي مازیزي دا پښتانه وایي بوډاګانو به ورته زیزي مازیزي وي ډېر زیات دي. نو دا به راښکاره شي د هر ډبې د طرف نه پهاړي خلک دي د غرونو او د درو دا به را پیدا شي راخوشي به شي. نو تا دغه وخت نه ویریږي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل راووتو داسې سر یې تړلو لړم پې ټک لګولو. یو ځل یې لمونځ کوو په لړم یې په لاس ټکو لګو تیاره به وه خورو کې لړمانان به چې په لاس یې ټکلو که لمونځ یې وکړو بیا پې دم واچو د مالګه اوبه پې مالګه اوبه هغه یې پې دغه کړی نو هغه یې پې ومنګل او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا سورتونه یې پې دم کړ. خو بیا چې په سر یې خو دړو چې ټک سړي له زهر ورکړي ټک نو په سر یې دړو او سر یې تړلو په پټۍ باندې کلک سر خوږېدم سر پې دغه شان او راووتو او دغه په سر باندې دړو او صحابه کرامو ته تاسو وایئ چې زموږ دشمنان نشته تاسو وایئ چې زموږ دشمنان نشته تاسو به جنګونه کوئ یعنې ستاسو نسل کوئ به تر دې چې یاجوج او ماجوج به راشي او ډېر زیات دي نو تاسو به هغې سره د جنګ طاقت نه لرئ لکه هغه خدای دونه کثرت کې پیدا کړي چې په دې باندې به دغه وخت کې بیا جهاد نه وي لکه هغې ډېر زیات دي که وروځي نو ختمی دی بلکل لکه جهاد کې خدای چې بل راپړ کې که نه چې دومره قوت نه وي بیا خو هغه وخت کې به لږ تاسو بیا به غرونو ته تاسو لاړ شئ او عیسی علیه السلام به تاسو سرې وي خلک به کورونو کې پټ شي او میخې څاروي به هم کورونو کې پټ کړي او عیسی علیه السلام به سمسو ته ننوځي بیت المقدس دغه پورې هغې ته جبل خمر و یو غر دی نو دوی غرونو پورې به دا را رواني داسې دوی به یو غر کې پټي او بس راوتې به نه شي او ډېر قحط به وي رزق به کم وي ځکه سړی چې روزګار نه وي او څه کار نه وي نظام کې به ډېر خلل وي نو دوی به یو د وی سر دا به د 100 دینارو نه حضور علیه السلام صحابو ته وایي چې تاسو ته به زیات ګراني یعنې یو دینار سرور ماسې سرورنیمې ماسې سره زر دي 100 دیناره سرورنیمې سوه څو شو سرورنیم سوه ماسې سره زر شو زیات ډېر شي دي نو دا به ستاسو خوښ نه او یو سر به هم خوښ وي یعنې که یو سر هم تاسو ته په 400 ماسو سره زر یا 100 مسقال 100 دینار اشرفې باندې میلو شي لکه ته به وایې چې ارزان میلو شو د وی سر یا د دغه څاروي سر څاروي سر کې سي نو دونه خوراک کاک به دغه او علاج به یې نه به عیسی علیه السلام دعا وکړي خیرې به ورته وکړي چې یا الله دې تباه کړي نو په خیرو به دا تباه کړي په بد دعا باندې دې سره جنګ نشي کېدی چې بد دعا وکړي دعا به یې قبوله شي بس په یو شپه به خدای پاک د دې په دې سټ کې یو چینجي راوباسي په سټ کې د ټولو خلکو په سټ کې به چینجي او چې سار کېږي نو مړه به یک مش یک لخ یعنی په یو ټیم ټول به مړه شي داسې نه چې نن مړ شو یو بل سبا سا ورکړه بل بله رس بس په یو ورځ باندې دا پتنګان چې مړه شي کنه ډېر زورور خلک دي دا به ټول مړه شي بیا به خلک یېرېږي که وروځ هم نیسي مې تختې مې نو بیا به یو سړی ووایي چې زه د سره تېر شه خو وروځه نو یو سړی به د کور کې نور ملګري بیا تیار کړي چې ورشه هغه بدماشان شته که نشته هغه شرپسند نو دی به وایي چې بس زه که چمدې رالم او که رانلم خو ورکوزېږم هغه دی به غرونو کې لاندې به هغه چې ورکو به شم معلومات به وکړم چې شته که نشته نو که لانلم نو مړ کړی به یم نو چې راکوشي نو دا ټول خلک به لاندې په مړو باندې مړې پراتي دومره ډېر دي دومره ډېر زیات دي بیا به نور خلکو ته وایي ابشرو مبارک شئ خدای پاک هغه دشمن هلاک کړ او تباه و برباد شو عیسی علیه السلام او هغه قومونه او نور مسلمانان چې کم پټ دي خلک هغه ټول راکوشي او دا دغه به زناور چې دې سړي غوښې به پکې وخوري بیا به خدای پاک یو باران وکړي
او د باران نه پس به داسې مارغان ښکاره شي چې د هغې دا مخوکه به د اوښې عمرې د غټې اوښې د هغې څومره دا سر دی او دا غړانګه دومره د مارغه لوی غړانګې به وي په پنجه کې به اوچتۍ یو مړی یو په دې پنجه یو په بله پنجه یو په خوله کې او اوړي به او الله پاک چې کوم ځای خوښ دی په هغه سمندرونو کې به یې واچوي او دا مړي چې اوچت شي نو بیا به یو باران وشي او باران سره به دا وینې زوې د ځمکې نه بلکل هر څه صفا شي لاندې به لاړ شي خوړونو او بیا به دا ځمکه داسې پاکه شي لکه شیشه دا د الله پاک ډېر مدد دی د خدای په څونه به حضور پاک سره وایي دا امت به نه هلاک کېږي چې زه په اول کې به مهدي په منځ کې دی او آخر کې عیسی علیه السلام نو لوی پیغمبر خدای د هغه په لاس دا دعاګانې به ښکاره کوي او د الله پاک به د مسلمانانو مدد کوي حضور علیه السلام وفرمایل دا یاجوج او ماجوج د ذوالقرنین بادشاه یو بادشاه تیر شوی دی او محققین عالمان وی پیغمبر نه دی خو یو لوی صاحب کرامت او بادشاه صالح تیر شوی دی په سوره کهف کې بیان دی ویسألونک عن ذوالقرنین ورته ځکه وایي چې په مشرقه پورې تلو او مغرب هم پورې تلو ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس او حتی اذا بلغ مشرق الشمس د مشرقه پورې تللی دی او د مغرب نو ذوالقرنین یعنې دوه ډېر لرې لرې سفر یې کړی دی چې هلته آبادي او خلک به ختم شو دومره تل حکومت هم ډېر او نیک سړی تیر شوی مسلمانو یو ځل دې طرف ته لاړو شمال طرف ته یخو طرف ته دا مشرق دی نور چې راغی دا مغرب شو نو په دې طرف باندې لاړو د دې ترکو علاقو ته ورسېدو بحیره تبریه یو سمندر دی دا تقریبا 30 کیلومتره اوږد دی او 14 کیلومتره پلن لوی سمندر دی او د اردن دا سیند ورته راغورځېدلی بحیره تبریه ورته وایي د دجال په دغه کې ذکر کې راځي نو دغه سمندرونو نه اخوا چې ترکو ته ورسېدو قرآن شریف کې بیان دی هغه خلک ورته راجمع شو چې یو بادشاه دی او ډېر ښه سړی دی صاحب دلته یو دوه قبیلې دي او ډېر زیات خلک دي او موږ ته ډېر زیات تنګ یو بعضې قبیله دشګر او غلو ډاکوان مال تختۍ فصل دله هر څه تباه کوي خلک دله مړه کوي نو ډېر زیات مفسدین دي او موږ ته پریشان یو موږ به تا د ټول پیسې راجمع کړو په یو ځای چنده یې او ته به یو څه منصوبه وکړي چې دغه خلک داسې بند شي زموږ نه یو دیوال یا څه رکاوټ به ورته دغه کې پیسې به موږ درکړو خو لکه مشر خو غواړي درخواست یې ورته پیش کړو نو تاسو به دا وکړئ هغه ورته وایي ما له خدای پاک اقتدار راکړی دی او نیک سړی وي که نه زړه به یې پرې سوځي زه به د ثواب دپاره زه دا دیوال جوړ کړم او بس تاسو د لاس او پښو مدد کوئ نور هر څه ډېر دي اوسپنې راوړئ غوټې غوټې څادرې که سړی غټ ګېټونه جوړوي یا غټ دیوال د بلاکونو غوټې غوټې اوسپنې راوړئ لکه تیرونه د اوسپنې داسې بس خلک به شروع شکار به وکړي اپنی مدد آپ اوسپنې به راوړي پیسې به دې لګوي اوسپنې به راوړي د دوو غرونو په شاته دره ده دغه یو کنډو دی دې کې بس اوسپنې کېښوي سره پورې د غر څوکه او دا څوکه برابر شو او بیا پې تانبه ویلې کړه دا ټانکه چې خلک لګوي دا سټو باندې ټانکه چې لګوي ویلډ او دغه تانبې ویلې کړې وه ګرمه دا ټول وارنګ پیږي په دې هغه په دغه یې پټۍ لګولې وي او دې دیوالونو ته یې پټۍ ولګولې او سکاره یا اور یې پکې واچو او دا دیوال تک سور شو لکه چاړه چې سره شي یا نور تک سور شي چې سور شو د اوسپنې هغه شربت یې پرې راتوی کړ داسې بس هغه دیوال ټول یو اوسپنه شو ډېر مضبوط ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا ان تجعل بيننا وبينهم سدا که تاسو درخواست ته پیش کوو د دې قوم او زموږ په منځ کې تاسو د دې غرونو په منځ کې یو دیوال ووهئ موږ به پیسې هغه ورته ما سره هر څه ډېر دي قال ما مکني فی خیر فاعینوني بقوه ما له خدای پاک ډېر اقتدار او طاقت راکړی دی د لاس او پښو کار کوئ خښته مخته به راوړئ څیزونه به کوئ زه به یې جوړوم یو مضبوط دیوال یې جوړ کړ او دا بند شو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي دا دومره ډېر خلک دي
او حضور علیه السلام په یو حدیث کې وایي چې دا یاجوج او ماجوج پلن مخونه دي پلن لکه ډال چې داسې پلن کې وټاکئ سرمن چې داسې دغه کې وټاکئ پلن مخونه دي وړې سترګې دي او تور او سره بخن ویښتې دي او دا د دې غرونو خلک دي د تور دغه شاته دغه خلک دي دا به ښکاره کېږي وخت خو پخوا هم ښکاره شو بس هغه دیوال باندې دی بند شو دیوال باندې کوششونه کول سار ورال خلک لکه زمیندار چې ګوډو کې غرمې پورې وي ماسپښین خو ګوډ نه کوي نو بس خدای پاک به سارې کار به کوي ماښام به نه کوي همت به یې خدای اخیستی غرمې پورې پکې کار وکړي چې دا دیوال مات کړو خو بس بیا ماسپښین کار به نه شي کولی او داسې لګیا به چې کله خدای پاک وغواړي چې دې راوباسم قرب قیامت نو دوی به یو ځل کار وکړي او داسې همت به یې ډېر شي ټوله ورځ به کار وکړي نو داسې یو دغه سوري به پکې یو وړوکی عمره حضور علیه السلام وایي پوهېږه دوی به وایي چې که خیري یو مشر به یې داسې وایي انشاءالله سبا به دا کار کوو که نه انشاءالله به ووایي نو کیدای شي هغه د خدای په مشیت ایمان وي یو پکې څه پکې روان دي او یاسې انشاءالله ووایي دا انشاءالله برکت به دی چې نور کله دې څه کار وکړي هغه واپس ورته بندېږي او چې کله دې انشاءالله ووایي دا به یو خاص زمانه کې وایي چې کله دې روزي د دجال نه پس نو هغه سوري حضور علیه السلام به داسې یو ځل یې ګوتې داسې کړه مسواکه ګوتې دې ګوتې سره داسې ولګوله وی دومره سوري پکې وکړو رووته که نه یره وه صحابو ته تاسو چې دشمن نشته تاسو به ډېر جنګونه کوئ دا دجال او د ده ملګري دا جنګونه پاتې د آخر کې به یو قوم روزي یاجوج او ماجوج او هغې دومره سوري وکړه دغه کې چې روزي بیا به تاسو هغې سره جنګ نه شئ کولی بس دی به انشاءالله ووایي هغه سوري به سبا کلو کې او روبځي رازغړي به دومره خلک دي چې په یو موقوف حدیث کې راځي چې دا دومره ډېر دي او بعضو کتابونو پخوانو کې چې دا امتون دا خدای دا مخلوقات پیدا کړ نه حصې ملایکې دي او یو دا نور خلک دي او په دې یو کې به مخلوق کې غیر د ملایکو نه حصې پیریان دي یو حصې انسانان او په انسانانو کې به نه حصې یاجوج او ماجوج دومره اربونه کربونه خلک دي او یو حصه دا نور خلک دي او حضور علیه السلام فرمایي او یو بیبي ده چې د قیامت بیان یې کوم چې په زرو کې به 900 او یو کم سل 999 یو کم زر کسان په دوزخ ته ځي یو به جنت ته ځي صحابه کرامو چې دا واورېدل ډېر پریشان شو دا یو به خو ډېر کم دی که نه دا به څنګه چرکې یو دا به کم یو وي تاسو د خدای پاک نه امید ساتئ تاسو به او بیا ورته بشارت ورکړه لکه خدای پاک پیدا کړي دي ډېر خلک دا یو 999 به د یاجوج او ماجوج نه پوره کېږي لکه دا خو ډېر قاتلان خلک دي ظالمان خلک دي نو دوی به اکثر دوزخ ته ځي نو مطلب تاسو نه به نه پوره کېږي لکه یو به ځئ او یو کم زر کسان به دوزخ ته ځي خدا به خدای د یاجوج او ماجوج نه زیات پوره کوي او تاسو به بیا ورته وایي تاسو خوشحاله یې چې څلورمه حصه جنت ته لاړ شئ ټول جنتیان څلورمه حصه ټول نو دا هم ډېر شو یو خبره نه ډېره شو ټول وی الله اکبر خوشحاله شو دا هم خوښه ده چې تاسو دغه شی دوه حصې شئ یو نیم شی څلور شی بیا نیم شی بیا نو ټول هغه حدیث به بیا انشاءالله بلې جمعې له وایو خو دا ډېر زیات دي نو دا چې انشاءالله وایي روبځي شروع دي د واره یو سمندر دی مخې ته بحیرې تبریه ترکو سره دی خوا نو چې په دې راکوشي نو د واره به دومره تږي چې دا ټولې اوبه به وڅکي حالانکه 44 میټر ګهره اوبه دي دا او 30 میله داسې کیلومتر او 43 کیلومتر داسې لوی سیند نو دې نه معلوم کړي چې سمندر اسکی اکنده وبکې جوړه شي دومره جلوس به را روان چې هغه خلک خپلې غاړې ته ځي نو دا خلک چې رستوني کوم خلک راشي هغې به وویل دلته چې ته پخوا سیند و اوبه ولاړې وې اوبه به نه وي اوچه ځمکه به وي دومره به وي اونې به خوري بوټې د خلکو باغونه او عیسی علیه السلام به خبر شي خدای پاک به ورته وحی راولېږي چې دا داسې قوم ما روغ کړ را روان دي لاندې را کوزېږي داسې قوم دی اوج به وي او موج به وي ډېر په تیزۍ سره نو تاسو پناه والی تاسو طاقت دا نشته تاسو دې سره جنګ وکړئ د الله ذکر کوئ الله نه مدد غواړئ دعاګانې غواړئ نو دا به په دغه قوم باندې دا به ټول ناشنا خبرې ښکاره کېږي قیمت هم ناشنا دی د دې څه ذکر به بیا وکړو انشاءالله العزیز